دوستانو سلامونه. دلته موږ یو حاجي صاحب پیدا کړی دی، نړیواله څېره ده او د ګنو شربت خرڅوي. که تاسو ټیک ټاک لیدلی دی، هغه د باراک اوباما او د باراک اوباما نه البته د جو بایډن او ټرمپ ترمنځ چې د انتخاباتو جنجال و دوله هغه مشکل حل کړی و. راځئ نو اوس به دنه واورو. مهرباني. حاجي صاحب سلام علیکم. نه زنګ د توام بې سودو کې موټر ته ناست یم، لاس مې بند دی، رش دی چې رش نه ووت والاوال لی اخلم. او حاجي پیروز زنګ والی و جو بایډن او ټرمپ په خپله چوکۍ وران شوي، مالې دواړه عاجل رخصت که. صحیح ده چې د جو بایډن واسطې زیاتې دي، چوکۍ ورکوي، درځم فعالیت یې ګورم، که فعالیت یې کمزوری څارنوالۍ ته یې معرفي کوي. نه حاجي صاحب پرون دیرې ته تلم، 15 تیزه دي زرې مانه مخکې وروسته روانې وي، یو خویه شو بیا راجګېدنه مې عمل ته پرېښودو. ګوره قندوز، تخار، هلمند، مزار شریف، جلال آباد، کابل، بادغیس، هرات، دې ولایتونو کې پرون ما 2515 ټیلره بوره توزیع کړه. زکات میش ختمه شوی و حاجي صاحب، پرون مې خوارو غریب ته زکات کې 200 الټوګانې واغستې. نه ویشته سې شنبې پورې زملته کم شرکت والا سره ما د موټرو قرارداد کړی، مالې چې هېڅ نه باید د میاشتې ما ته 10,000 ایلکس او فورنر افغانستان ته راولېږي. نه حاجي صاحب زما قرارداد نشي پوره کولی، وایي نورو ملکونو نه بیا درته راوغواړم. ګوره خارجي ملکونو نه چې کوم تجارتي مالونه راځي، په هر روزګار کې ما ته د ورځې 2 لکه $، پاتې کېږي. کم روزګار کې چې 3 لکه 4 لکه پاتې شي، ما ته واره نه کوي، ولې چې یو منشي مانه د میاشتې 90,000 $1 تنخواه اخلي. نه حاجي صاحب دیره کې مې مېلمه ته دومره پسته او بادام راوځي، خلوی ګنې خیر دی خرڅی. زه پوهیم د افغانستان بانکونو کې زما پیسې نه ځایږي، خارجي ملکونو ته مې لېږلي. د افغانستان منشیان زما د پیسو په حساب نه پوهېږي. همدانن د افغانستان بانک ته 30 ټیلره بوریو کې باندې پیسې ما حواله کړي. او حاجي صاحب وایي وروسته چې کومې 3 سلنه روپۍ ورغلي وایي غلو ولې، مالې مشکل نشته، د هغې به ورته ضرورت و. د افغانستان مشرانو ما ته میسج پرېښی وی، افغانستان کې اقتصادي وضع ضعیفه شوې، د ورځې مې ورته 3,000 ټیلره وړه حواله کړي، منشیان یې توضیح کولی نه شي، مالې په سړکونو یې واړوئ. صحیح ده صاحب، زه کوو نږدې نه ګورو. سلام علیکم. اوس درته ووایو چې دا دې څنګه جوړه کړه، دا وخت به ډېر تېر کړه. نه دا خو تقریبا چې د دغه حکومت و د اشرف غني، او تقریبا دې کې ما یو میاشت سوچ وکړو، بعد د هغې نه مې دا سیستم برابر کړو. تکرار دې کړی بیا بیا که نه، او بیا چې کله دغه ویډیو ما جوړه کړه، نو افغانستان څه کې چې په نړۍ کې پښتون دی او ویلي ده، نو خلکو ته خوند او مزه او د خلکو په خوله به یو خندا او مسکا راغله. نو دا هم ډېره غټه خبره ده. افغانستان ځپلی حکومت دی، زړونو کې خوشحالي نشته. نو په خاطر د دې چې دغه ویډیو زما بیا ډېره زیاته مخکې لاړه، د افغانستان خبر اعلان څه کې جورنالیست خبر اعلان یې رالي ما سره فل ټیک ټاک نه دی که نه، بل چاپ و. نه دا خو به یو او بل راتلو، هغې به ما نه دا ویډیو کوله. اوس چې خلک ویني بازار کې څه وایي چې دغه سړی دی چې نو که اوس ډېر ټرمپ او دغه یې کړله، خلک چې وګوري ډېر زیات خوشحالېږي. او که زه ته وایم چې جمعې په ورځ زه به هلته هوټل کې منیجر وم په کامه کې، که درته ووایم تقریبا چې جمعې په ورځ به 200 نفرو ما سره صرف سیلفي عکسونه ایستل. ما سره وخت نه و چې چا سره مې یو 3 خبرې کړې، ولې چې د خارجي ملکونو نه به افغانستان ته خلک تفریح دپاره راله، ګاونډي ته به یې ویلې دا سړی موږ باندې لایف دی نږدې نه وو. اوس هم داسې خلک شته چې زما ویډیوګانې کتلې احساس کوي چې هغه به کومه ورځ چې دا سړی موږ لایف دی نږدې نه وو، چا ته ادرس نه دی معلوم، ځای نه دی معلوم. په دې خاطر اوس دلته څه ښکار کوي دلته؟ نو دلته خو اوس ما دا د ګنو ماشین اخیستی. څنګه ګزاره کېږي؟ شکر دی الحمدلله. زه صحیح ده، خوشحاله اوسم. مننه صاحب.